وما علينا إلا البلاغ المبين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. د مریم زوی عیسی وویل اے الله زمونږ ربا ته په مونږ له اسمانه دسترخوان نازل کړه چې زمونږ د ړومبنو او زمونږ د وروستنو لپاره اختر شي او ستا له جانبه یوه نښه او ته مونږ ته روزي راکړه او ته تر ټولو غوره رزق ورکوونکی. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله او فرمایل بېشکه زه پر تاسو باندې هغه نازلونکی یم، بیا چې تاسو کې چا له دې نه بعد کفر وکړ نو بېشکه زه به هغه ته عذاب ورکوم، داسې عذاب چې په مخلوقاتو کې هیڅ یو کس ته به هم هغه شان عذاب نه ورکوم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. او کله چې الله او فرمایل اے عیسی د مریم زویا آیا تا خلقو ته ویلیو چې له الله نه غیر ما او زما مور دوه معبودان ونیسئ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. عیسی وویل زه ستا پاکي بیانوم، زما لپاره جایز نه دي چې زه هغه خبره وکړم چې د هغې حق ما ته نشته. که چیرې ما دا خبره کړې وې نو یقینا تا ته به معلومه وې. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ته عالم یې په هر هغه څه چې زما په نفس کې دي او زه نه پوهېږم په هغه څه چې ستا په نفس کې دي، بېشکه هم ته په غیبو ښه عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ما دوی ته یوازې هغه خبره کړې ده چې تا ماته د هغې حکم را کړی و، دا چې تاسو د الله عبادت کوئ چې زما رب دی او ستاسو رب دی. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. او زه په دوی باندې ګواه وم تر څو پورې چې زه په دوی کې موجود وم، نو کله چې تا زه واخیستلم نو هم ته له همیشه په دوی نگهبان وې او ته په هر شي باندې ګواه یې. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کچېرې ته دوی ته عذاب ورکوي نو یقینا دوی ستا بندگان دي، او کچېرې ته دوی ته بخښنه کوي نو بېشکه هم ته ډېر غالب ښه حکمت والی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله او فرمایل دا ورځ ده چې رښتونو ته به د هغوی رښتیا ویل فایده ورکوي. د دوی لپاره داسې جنتونه دي چې د هغو له لاندې ولې بهیږي، دوی به په هغو کې تل ترتلوي. الله له دوی نه راضي دی او دوی له هغه نه راضي دي. همدا ډېره لویه کامیابي ده. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن
وهو على كل شيء قدير. خاص د الله لپاره د بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې او د هغه څه چې په دغو کې دي او هغه په هر شي باندې ښه قادر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه سره شروع کوم چې ډیر زیات مهربان بې حده رحم کوونکی دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ټول د کمال صفتونه خاص الله لري دي چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او پیدا کړي دي تیارې او رڼا. بیا هم هغه خلق چې کافر دي له خپل رب سره نور څیزونه برابروي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. دی هم هغه ذات دی چې تاسو یې له خټې نه پیدا کړئ، بیا یې یو وخت مقرر کړ او مقرر وخت له هغه سره لیک دی، بیا هم تاسو شک کوئ. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. او په اسمانونو کې او په ځمکه کې هم هغه الله دی، هغه ستاسو په پټو حالاتو او ستاسو په ښکاره حالاتو پوهیږي او پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. او دوی ته د خپل رب له آیاتونو څخه هیڅ یو آیات نه راځي مګر دا چې دوی له هغه نه مخ اړوونکي وي. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. پس یقینا دوی د حق تکذیب وکړ کله چې دوی ته راغې نو زر به دوی ته د هغه څیز خبرونه راشي چې دوی به په هغه پورې استهزا کوله. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. آیا دوی ندی کتلی یعنی ندی خبر شوي چې مونږ له دوی نه مخکې څومره ډیر امتونه هلاک کړي دي چې مونږ هغوی ته په ځمکه کې ښه قوت ورکړی و، دومره قوت چې تاسو ته مو هومره نه دی درکړی. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. او مونږ پر هغو باندې پرله پسې وریدونکی باران ورولی و او داسې ولې مو جاري کړې وې چې له هغوی نه ښکته بهېدلې، نو مونږ هغوی د خپلو ګناهونو په سبب هلاک کړل او له هغوی نه بعد مونږ نور خلق پیدا کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او کچېرې مونږ په تا باندې په کاغذ کې لیکلی کتاب نازل کړی وی بیا دوی پر هغه خپل لاسونه هم لګولی وی نو کافر شو کسانو به خامخا ویل نه دی دا مګر ښکاره جادو. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. او دوی ویل په د باندې ملک ولې نه دی نازل کړی شوی او که مونږ ملک نازل کړی وی نو معامله به ضرور فیصله کړی شوی وه، بیا به دوی ته مهلت نه ورکول کېدی. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او کچېرې مونږ دا رسول ملک ګرځولی وی نو مونږ به هغه خامخا سړی جوړ کړی و او مونږ به دوی خامخا په هغه شوبه کې اچولی په کومه شوبه کې چې اوس پراته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. او یقینا لتانه په مخکې رسولانو پورې استهزاګانې شوي دي نو هغو کسانو لره چې په دوی پورې مسخرې کړې وي هغه شي راګیر کړل چې دوی به په هغه پورې استهزا کوله.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ته وایا تاسو په ځمکه کې وګرځئ بیا تاسو وګورئ چې د دروغ غړونکو انجام څنګه و. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. ته وایا هغه څه د چا دي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي؟ ته وایا د الله دی، هغه په خپل ځان باندې رحمت لازم کړی دی. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هغه به تاسو خامخا لازمن د قیامت په ورځ راجمع کوي چې په هغې کې هیڅ شک نشته. هغه کسان چې خپلو ځانونو ته تاوان رسولی دی نو هغوی ایمان نه راوړي. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. او خاص د هغه لپاره دی هغه څه چې آرام کوي په شپه کې او په ورځ کې، او هم هغه ښه اورېدونکی ښه عالم دی. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ته وایا آیا زه بل ولی یعنی مددګار ونیسم له الله نه غیر چې د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی دی او هغه خوراک ورکوي او هغه ته خوراک نشي ورکولی. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ته وایا بېشکه ما ته حکم شوی دی چې زه په اسلام راوړونکو کې اول شم، او ما ته ویل شوي دي چې ته هیڅ کله هم له مشرکانو څخه مه کېږه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ته وایا بېشکه زه د لوی ورځې له عذاب نه ویرېږم که زه د خپل رب نافرماني وکړم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هغه څوک چې له هغه نه په دغه ورځ کې دغه عذاب واړول شو نو یقینا په هغه رحم وکړ او همدا څرګنده کامیابي ده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. او که الله تا ته تکلیف در ورسوي نو د هغه تکلیف لري کوونکې له هغه نه سیوا بل هیڅ څوک نشته، او که هغه تا ته خیر در ورسوي نو هغه په هر شي باندې ښه قادر دی. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. او هم دی غالب دی د خپلو بندګانو له پاسه دی او هم دی ښه حکمت والا ښه خبردار دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ته وایا د گواهی په لحاظ کوم شی تر ټولو لوی دی؟ ته وایا الله دی، هغه زما په منځ کې او ستاسو په منځ کې گواه دی، او ما ته دا قرآن وحی شوی دی د دې لپاره چې په دې قرآن سره زه تاسو ویروم او هغه څوک چې دا ورته رسی. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. آیا تاسو پر اختیار د دې خبرې گواهی کوئ چې یقینا له الله سره نور معبودان هم شته؟ ته وایا زه د دې شاهدي نه کوم. ته وایا بېشکه همدا خبره ده چې هم هغه یو حق معبود دی، او بېشکه زه له هغه څه نه بیزاره یم چې تاسو یې شریکان کوئ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هغه کسان چې هغوی ته مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دې داسې پیژني لکه څنګه چې خپل زامن پیژني. هغه کسان چې خپلو ځانونو ته تاوان رسولی دی نو هغوی ایمان نه راوړي.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او له هغه کس نه بل زیات ظالم څوک دی چې په الله باندې دروغ تپي یعنی اړوي یا د هغه آیاتونه دروغ ګڼي. بېشکه حقیقت دا دی چې ظالمان نشي کامیابېدلی. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. او په هغه ورځ کې چې مونږ به دوی ټول را جمع کوو بیا به مونږ هغو کسانو ته چې شرک کړی دی وایو ستاسو هغه شریکان چیرته دي چې تاسو به له الله سره شریکان ګڼل. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بیا به نوی بله بهانه د دوی مګر دا چې دوی به ووایي قسم په الله چې زمونږ رب دی مونږ مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ته وګوره څنګه دوی په خپلو ځانونو باندې دروغ وویل او له دوی نه هغه څه ورک شول چې دوی به په دروغه جوړول. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. او په دوی کې ځینې هغه څوک دي چې تا ته غوږ نیسي او موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې په دې قرآن پوهه نشي او د دوی په غوږونو کې مو کوڼوالی اچولی دی. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. او که دوی هره نښه وویني بیا هم دوی په هغې ایمان نه راوړي تر دې چې کله دوی تا ته راشي چې له تا سره جګړه کوي نو هغه کسان چې کافر شوي دي وایي نه دی دا قرآن مګر د مخکینو خلکو باطلې قصې. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. او دوی له دنه منع کول کوي او په خپله هم ترې لرې کیږي او دوی یوازې خپل ځانونه هلاکوي او دوی شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. او که ته ووینې کله چې دوی پر غاړه د اور ودرول شي نو دوی به وایي ای کاش کې مونږ بیا دنیا ته واپس کړی شو له دې عقیدې او عمل سره چې د خپل رب د آیاتونو بیا تکذیب ونه کړو او مونږ شو له مؤمنانو ځنې. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکې دوی ته هغه څه ظاهر شول چې دوی له دې نه مخکې پټول او که چېرې دوی دنیا ته واپس کړی شي نو دوی به هغه شي ته خامخا بیا ور وګرځي له څه نه چې دوی منع کړی شوي وو او بېشکه دوی یقینا دروغجن دي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. او دوی وای نه دی دا ژوند مګر هم دغه زمونږ دنیایي ژوند دی او مونږ به کله هم بیا راژوندي نه کړی شو. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او کچېرې ته ووینې کله چې دوی د خپل رب په وړاندې ودرول شي نو هغه به وفرمایي آیا دا ژوند رښتیا نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه زمونږ دی په خپل رب قسم وي. رب به وفرمایي نو تاسو عذاب وڅکئ د هغه کفر په سبب چې تاسو کاوه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله
هغه کسان یقینا تاوانیان شوي دي چې له الله سره ملاقات یې دروغ ګڼلی دی. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تر دې چې کله دوی ته قیامت ناڅاپه راشي دوی به وایي هی افسوس په هغې کوتاهۍ باندې چې موږ د دې قیامت په باره کې کړې ده او دوی به خپل پیټي په خپلو شاګانو پورته کوي. آګاه شئ بد دی هغه شی چې دوی بوج پورته کوي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. او دنیایي ژوند نه دی مګر لوبه او تماشا او یقینا د آخرت کور د هغو کسانو لپاره ډیر غوره دی چې پرهیزګاره دي. نو ولې تاسو عقل نه کاروئ؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بېشکه موږ پوهیږو چې یقینا حقیقت دا دی چې تا هغه خبره خامخا غمجنوي چې دوی وایي نو یقینا دوی تا دروغجن نه ګڼي او لیکن دغه ظالمان د الله له آیاتونو نه انکار کوي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. او یقینا لتانه مخکې رسولان دروغجن بلل شوي نو هغوی په دروغجن بلل کېدو او ضرر رسیدلو صبر وکړ تر دې چې هغوی ته زموږ مدد راغی او د الله کلماتو لره هیڅ څوک اړونکی نشته او یقینا تا ته د رسولانو څخه خبرونه خو راغلي دي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. او کچېرې په تا باندې د دوی مخ اړول ګران وي نو که ته طاقت لرې د دې چې په ځمکه کې سورنګ ولټوي یا اسمان ته کومه زینه بیا ته دوی ته څه نښه یعنې معجزه راوړي نو همدغسې وکړه. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. او که الله غوښتلی دوی به یې په نیغه لار باندې لازمن جمع کړي نو ته له ناپوهانو څخه مه کېږه. وما علينا